یو مهم صفت چې موږ تاسو ټول کوشش کوو چې خپل ځان ور باندې ښکلی کړو هغه د صبر صفت ده. ان الله مع الصابرین. الله جل جلاله د صابرو خلکو سره وي. د رمضان مبارک میاشت بهترین فرصت دی چې خپل ځان موږ تاسو تریدینګ د مثال په توګه باندې د ورځې موږ تاسو روژه یو روژه ماته لږ وروسته شو خیر دی که لږ وروسته شو لږ صبر وکړو خپل ذهن ته هغه غریب فقیر انسانان راولو چې په اسلامي ډېرو هېوادونو کې هغوی اصلا خواړه نه لري موږ تاسو دپاره خواړه شته خو لږ وروسته شول خیر دی صبر وکړو تحمل وکړو او زغم اختیار کړو د صبر نمونه خلک ایوب علیه السلام ورکوي زه وایم نه نوح علیه السلام د صبر بهترین الګو ځکه دی چې 950 کاله ده الله ته بلنه وکوله او نتیجه تاسو ته معلومه ده نو د خپلو مدعوینو سره هم ای دعوتګرانو ورونو علما کرامو مؤثرینو تاسو باید صابر اوسئ په مینه او په محبت ورته بلنه وکوئ